بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالیو، ماشومانو. د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو د ریاضي استاد. نن به موږ او تاسې د تفریق د عملیې عبارتي پوښتنې حل کوو او د تاسو د کتاب شپږمه پاڼه ده. صحیح ده؟ کتابونه به مو درسره دي، کتابچې به مو راوباسئ. صحیح ده؟ ښه، راځئ چې له لومړي سوال نه را شروع کړو. مزمل 2763 افغانۍ درلودې. هغه وغوښتل چې یو بایسکل واخلي. که چیرې د یو بایسکل بیه 3220 افغانۍ وي، مزمل به د څو نورو افغانیو ته اړتیا ولري چې دا بایسکل وپېرودل شي. صحیح ده؟ راځئ چې دا سوال موږ تاسې یو ځل ته حل کړو. مزمل ټولې څومره افغانۍ درلودلې؟ 2763 افغانۍ لري. صحیح ده؟ هغه غواړي چې یو بایسکل واخلي. د بایسکل قیمت څومره ده؟ 3220 افغانۍ. صحیح ده؟ دا افغانۍ دي او د بایسکل قیمت هم افغانۍ ده. صحیح ده؟ 3220 افغانۍ دي. ښه، مزمل به د څو نورو افغانیو ته اړتیا ولري چې دا بایسکل وپېرودلی شي. دومره افغانۍ لري، بایسکل قیمته ده. اوس موږ تاسې باید مزمل ته یو څو روپۍ نورې هم ورکړو چې وکولی شي دا بایسکل واخلي. دا پیسې موږ تاسې پیدا کړو چې مزمل د څو افغانیو نورو ته احتیاج لري. دا به موږ تاسې څنګه کوو؟ دا ډېر اسانه ده. د بایسکل ټولو اصلي قیمت باندې پوهېږو که نه؟ څو ده؟ دا هلته به یې ولیکمه. د بایسکل قیمت 3220 افغانۍ ده که نه؟ د دې نه چې د مزمل اوس پیسې ورته لري، هغه چې ترې منفي کوي، پاتې پیسې مزمل هغو ته احتیاج لري. صحیح ده؟ 2763. ښه، داسې ترې منفي کوي چې شی پیدا کېږي؟ هغومره پیسې نورې چې مزمل احتیاج ورته لري. ښه، راځئ چې دا کار موږ تاسې وکړو. ښه، راځئ د پرونی درس منفي یا تفریق له سره دلته بیا تاسو ته تکرارېږي. ښه غوږ ونیسئ. له 0 نه 3 نه شو کمولی، نو ځکه به یو ورته راقرض کوو. یو هم چې ورته راقرض کړو څو کېږي؟ 10 کېږي. صحیح ده؟ 0 ده، یو چې ورته راقرض کړې 10 کېږي. له 10 نه چې 3 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 7. صحیح ده؟ دلته څو پاتې سوه؟ 1. له 1 نه 6 نه ځي، یو به بیا ورته راقرض کوو چې سي 11. له 11 نه چې 6 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ آفرین 5. ای خیر اوسئ. دلته څو پاتې سوه؟ 6. له 6 نه چې 7 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 6 نه 7 نشي تللی، بیا به ورته راقرض کوئ، کېږي 14. له 14 نه چې 7 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 9. آفرین، ډېر ښه. دلته څو پاتې سوه؟ 2، ځکه چې یو قرض ورکړه که نه؟ اوس له 2 نه چې 2 لاړ شي 0. 0 په کیڼ خوا کې معنا نه لري. څو پاتې سوه دلته؟ 950. نو مزمل څو افغانۍ نورو ته احتیاج لري؟ مزمل 950 نورو افغانیو ته اړتیا لري. صحیح ده؟ تر څو وکولی شي چې بایسکل وپېري او یا یې هم واخلي. صحیح ده؟ زده مو که مزمل 2763 افغانۍ لري، 3220 افغانۍ ته بایسکل ده که نه؟ نو ده ته باید 950 افغانۍ نورې ورکړل شي چې وکولی شي دا بایسکل وپېري. صحیح ده؟ دلته اوس له 3220 نه مو 2763 کم کړلې،
بیا دلته تکرار کوم له صفر نه درې نه ځي یو ورته رقم وکړه لس له لسو نه چې درې لاړ شي اووه دلته دي دوه یو همسې ته قرض ورکړه پاتې سو یو ورته راقرض کوو یولس له یولسو نه شپږ لاړ شي پنځه صحیح ده دلته دي شپږ نه اووه نه ځي یو ورته راقرض هم کړه شپاړس له شپاړسو نه چې اووه لاړ شي نهه دلته پاتې سوه دوه له دوه نه چې دوه لاړ شي صفر 950 افغانۍ ښه دا و لومړی سوال راځئ چې دویم سوال ته بنا وکړو ښه په دویم سوال کې ښه غوږ ونیسئ چې دا سوال څنګه حلوو بڼوال له خپلو حاصلاتو څخه دا څه رقم لولو په یاد هم دي له ښې خوا نه درې خانې بېلوو وروسته یې بیا لولو 1,400,460 افغانۍ ترلاسه کړي که چیرې د سړي د درملو او بیل بیه یې 99,641 افغانۍ وي د نوموړي بڼوال ګټه معلومه کړئ د سوال کې موږ تاسو ته څه ویلي دلته بڼوال خپل حاصلات له خپلو حاصلاتو نه یې 1,04,460 افغانۍ ترلاسه کړي او خپلو دغه د درملو او د بیلو د اوبو پیسې 99,641 افغانۍ سوي دي نو د دغه بڼوال ګټه موږ تاسې باید پیدا کړو دغه ګټه موږ تاسې څنګه پیدا کولی شو که چیرې موږ تاسې د دغه بڼوال د حاصلاتو بیه او د درملو بیه ترې منفي کړو او یا ترې کم کړو موږ تاسو ته د دغه سړي د بڼوال ګټه پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي بڼوال څومره حاصلاتو نه ګټه کړې 1,04,460 افغانۍ صحیح ده 460 افغانۍ او د درملو د اضافي مصرفونو دلته به ولیکو اضافي مصرف یې څومره سوی دی د 99,641 افغانۍ صحیح ده د نوموړي ګټه ده د نوموړي اضافي مواد دومره سوي دي اصل کې له ټولو مصارف یې سره ټول حاصلات یې سره خرڅ کړي دي 1,04,460 افغانۍ سوي خو موږ تاسې د ګټه نسو حسابولی ولې ځکه چې ده په دغه حاصلاتو په کښت کې نور مصارف هم کړي دي په اوبو یې پیسې تللي دي په بیل یې پیسې تللي دي په درملو یې پیسې تللي دي کیدای شي په کیمیاوي کودونو باندې هم پیسې تللي وي نو د هغه لپاره موږ تاسې باید دغه اضافي مصارف ترې کم کړو په مجموعي حاصلاتو ګټې نه چې دغه بڼوال ګټه پیدا شي صحیح ده دا به څنګه کوو د بڼوال د دغه حاصلاتو نه به اضافي مصارف کموو راځئ چې دا کار وکړو 1,04,460 او 99,641 دلته مو فکر یې چې یوه خانه به دلته پرېږدی ځکه چې دغه شپږ رقمونه لري او دلته 5 رقمونه لري ښه دلته له صفر نه یو نه ځي یو ورته راقرض کوو ښه یو چې ورته راقرض کړو کېږي 10 صحیح ده دا 10 کېږي 10 نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي 9 آفرین دلته پاتې سو یو چې ورته راقرض کړو ځکه چې له 4 نه نسو کمولی یو له 4 نه کم ده یو چې ورته راقرض کړو کېږي 11 له 11 نه چې 4 لاړ شي څو پاتې کېږي آفرین دلته څو پاتې سو 3 له 3 نه 6 نسو کمولی نو بیا ورته راقرض کوو چې شي 14 له 14 نه چې 6
کم کو څو پاتې کېږي؟ آفرین. دلته پاتې شو څو؟ 3. بیا له 3 نه ونسو کمولی، یا به بیا ورته راغږ کوو کېږي 14. له 14 نه چې وکم سي څو پاتې کېږي؟ 6. آفرین. دلته پاتې شوه 6 ځکه چې یو قرض یې ورکړی و. له 6 نه 9 نسي تللی، دلته به یا ورته راقرض کړو چې سي 14. دلته یو چې ورکړی دلته بلته شی نه پاتې کېږي، صحیح ده، 0 پاتې کېږي. له 14 نه چې 9 لاړ سي څو پاتې کېږي؟ 8. آفرین. دلته 0 ده، 0 سره کوزم کوي کیڼ خوا ته، معنا نه ورکوي. نو څومره شولې؟ 6 اتیا زره 6 اتیا زره 700 او 9 دغه د زموږ تاسې د بنواړ ټوټل یا آخري یا مجموعي ګټه یې ده، صحیح ده. په دې باندې هم پوه شوئ. راځئ چې یو بل سوال موږ تاسې حل کړو، صحیح ده. ښه، د 2 سوداګرو سرمایه راځئ د عدد حساب کړو، 3 خانې به سره بېلې کړو. 9,944,230 افغانۍ ده. که چیرې د یوه سوداګر د سرمایې 8,943,250 افغانۍ وي، د هغه بل سوداګر سرمایه به څومره وي؟ 2 سوداګر لرو، صحیح ده. لومړی سوداګر دا د موږ تاسې 3یم سوال ده، صحیح ده. 2 سوداګر لرو، لومړی سوداګر او دویم سوداګر. ښه، د لومړي د دواړو سوداګرو مجموعي سرمایه هم لرو، صحیح ده. مجموعي سرمایه هم لرو. د دواړو سوداګرو مجموعي سرمایه 9,944,230 ده، صحیح ده. او د یوه سوداګر یې فرق نه کوي چې هر یو یې تاسې ټاکه. د یوه سوداګر سرمایه 8,943,250 افغانۍ ده. د بل سرمایه پیدا کوي. موږ تاسې به د دغه دویم سوداګر سرمایه پیدا کوو. دا موږ تاسې څنګه پیدا کوو؟ عمومي سرمایه لرو، د یوه سوداګر سرمایه هم لرو، چې د عمومي سرمایې نه د یوه سوداګر سرمایه یا بډایانه ترې کم کو، د بل موږ تاسې ته اسانه پیدا کېږي، ډېر اسانه که نه. راځئ ښایسته دا دالته یې وکړو حل. عمومي سرمایې نه چې 9,944,230 ده، 8,943,250 ترې کم کړو. دا به ترې کم کړو. له 9 چې ولاړ سي 0، له 3 نه 15 کمولی 14 به ورته راقرض کړو چې 14 سي. له 14 نه چې 15 لاړ سي 8. دلته پاتې شو یو ورته راقرض کوو 11. 11 نه چې 2 لاړ سي 9. دلته پاتې شو 3. 3 نه چې 3 لاړ سي 0. له 6 نه چې 6 لاړ سي 0. له 7 نه چې 7 لاړ سي 0. له 9 نه چې 8 لاړ سي 1 او 8 هم راکوزوو. نو د دویم سوداګر سرمایه څومره ده؟ 1,980,000 افغانۍ. هیله لرم چې د نن ورځې درس مو هم زده کړی وي. که تاسې څه سوال هم درلوده موږ ته یې راواستوئ. ستاسو د سلامتیا په هیله، د الله په امان.